مرګرو د اوښ باره کې ساينسدانانو داسې قسم ته انکشافات کړي دي چې تاسو ورته بالکل حیران پاتې شئ. د اوښ باره کې دا ویل کېږي، ساينسدانان دا وایي چې د اوښ چې کومې اوښ کې دي هغه دومره قیمتي دي چې د هغې باره کې زه تاسو ته ویلی نه شم. د اوښ کونه داسې قسم ته دوایانې جوړېږي چې هغه د مارانو د زهرو تور دی. یعنی د اوښ چې کوم اوښ کې دي ساينسدانان د دې باره کې دا وایي چې دا د زهرو دپاره داسې کار کوي. ساينسدانان د دې باره کې دا وایي چې یو انسان چېرته مار خوړلی وي او هغه د مرګ سټیج ته ورنږدې وي، خو بیا هم په دې کې چې د اوښ کونه کومه دوایي جوړوي هغه دوایي دغه انسان ته ورکړي، نو دا انسان به یکدم ټیک ټاک شي او بالکل تندرست به شي. د اوښ په اوښکو کې الله تعالی داسې قسم ته شفا ایښې ده د انسانانو لپاره. اوښ واقعي چې یو داسې ځناور دی چې ده همیشه د انسانانو خدمت کړی دی، د عربونو کالونه لګیا دی دا اوښ د انسانانو مدد کوي او د انسانانو بوج یې کم کړی دی. یعنی پخوا زمانه کې به دا اوښ چې و دا به د ټرک کار کولو، دا جدید دور کې چې کوم ټرکونه دي غټ غټ لوډینګ والا ګاډي دي دا خو اوس راووتو او د انسانانو زندګي اسانه کا. خو پخوا زمانه کې به همدغې اوښانو دا غټ غټ وزنونه اوچتولو، غټ غټ کاڼي به اوچتولو او دومره وزن به اوچتولو چې زه تاسو ته د هغې اندازه نشم کولی. د اوښ په دې کوهان کې داسې قسم د چربي الله تعالی جوړوي چې دا اوښ په میاشتو نه اوبه څښي نه خوراک کوي او دا اوښ چې دی دا سروایو کوي. اوښان د الله تعالی د قدرت یو داسې کرشمه ده چې د اوښ باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې د اوښ پیدایش چې دی هغه د شیطانانو سره شوی دی او د هر یو اوښ سره یو شیطان وي. نو چې کله په اوښ باندې سفر کوئ نو بسم الله وایئ. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوښ باره کې حدیث دی. او هغې نه بعد دا اوښ چې دی دا د ډېرو پیغمبرانو سواري هم وه. یعنې ډېر داسې پیغمبرانو چې هغوی اوښان ساتلي وو او هغوی به دا د خپل سفر دپاره استعمالولو، په دې به سفر کولو. یعنې دا اوښ دومره بختور ځناور دی چې د دې باره کې زه تاسو ته ویلی نه شم. او ساینسدانان هم دا وایي چې دې اوښ کې دومره فایدې دي د انسانانو دپاره، داسې ډېرې بیماریانې دي د هغې بیماریانو علاج چې دی هغه د اوښ کې دي. یعنې دا سترګو نه چې کومې اوبه راوځي دا د انسانانو دپاره شفا ده. یعنې شپږ قسمه داسې ماران دي چې د هغې مارانو زهر چې دي هغه دومره خطرناک دي چې هغه انسان یکدم مړ کوي. خو د هغې شپږ قسمه مارانو د زهرو علاج چې دی هغه صرف او صرف د اوښ کې دي. یعنې دا د الله تعالی داسې قدرت دی، داسې کرشمه ده چې د دې باره کې زه تاسو ته ویلی نه شم. دا ویډیو که مو خوښه شوي مخکې لازمي شیر کړئ او تاسو چېرته په اوښ باندې سفر کړی دی او که نه لازمي راته په کمنټ کې جواب راکړئ.